بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنم ماده رب ذوالجلال. راځو ګورو رن ته او په رن کې راځي ورورډ ته او ورورډ کې چې شی وو راځو دلته خدای خو ګورو راځو انسرټ ډیزاین لیوټ ته نن راځو صحیح ده نن زه ول راځو سایز ته دا سایز ته ګوري دینه ته کولای شي د ورکه سایز شي کی او ټاکي معمولا موږ سره ډېر زیات دي د خپل ځان هم ټاکلی شي مثال چې ما سره باید ویټ موږ سره دومره یو او های چې موږ سره دومره دا ځینې هم ټاکلی شي صحیح ده خو عموما چې دی که نه عموما چې موږ کوم استعمالوو هغه څه شی دی هغه سایز کوم یو سایز دی هغه چې دی A4 سایز دی صحیح ده یوه خبره اوس ته ګوره دلته زه یو لیکنه کوم فرضي مثال لیکم چې لیکنه ما وکړه داسې یو لیکنه ما وکړه ښکاري ورته ته ورته ګورې دا ډېره غټه فاصله ده که نه دلته فاصله شته که نه ډېره زیاته فاصله ده ته که غواړې دغه فاصله ختمه کړي که نه او دا پاس یوسي دلته راشه مرجن یې کړه مرجن ته چې راشه ګوره نیرو ووهه نیرو وګوره فاصله کمه شوه کمه نه شوه کمېږي که نه دا مرجع موږ سره دا وظیفه لري که نه چې دا د صفحې سایز ټاکي چې دغه لیکنه ته له کوم ځای کې راولي عموما استعمالي کوم استعمالېږي نارمل استعمالېږي نارمل ده ښه خو ځینې وخت دا استعمالي نیرو استعمال کړه ته وایې نه زه موډریټ استعمالوم موډریټ دغه لیکنه ده ته وایې نه زه موډریټ نه زه وایډ استعمالوم وایډ دغه لیکنه ده ته وایې نه زه میروډ استعمالوم دا لیکنه ده عموما کوم استعمالېږي عموما استعمالېږي نارمل استعمالېږي صحیح ده او که ته وایې نه زه ورته د خپل ځان یو اندازه ورکړم د خپل ځان اندازه هم ورکولی شي دا ته همداسې کار وکړه چې دا راته څو په څو کې کړه 3 په 3 کې کړه 3 په 3 کې کړه او راځم او کې کوم یې وګوره دا به 3 په 3 کې شي صحیح ده ته وایې نه زه پسې نارمل کوم دلته راشه کسټم ته راشه او په کسټم کې دا پسې شی کړه دا لینت نه پراخوالی دا هم یو کړه او رائټ د خوا شیم که هم یو طرف راشه اوکې که بس شو خبره موږ سره دا خو دې ونه کول پوه شي که دې خبره برابره نشته که نه مشکل خو کې بل نشته که نه پوهېږي پې صحیح ده پورټریټ دی او ډسکرپټیو په دې کې دله کار کوم صبر کوه دې کې خاص خبره نشته خو دا بیا او دا خو دا شي نه خو دله مې ویلي دي که نه ډفرنټ آرټ اینډ ایون پیج معنا دا کار یوازې ما ته وکړه په کومو ورقو کې په تاکو ورقو کې صحیح شو که نه او په جفتو ورقو کې او بیا ډفرنټ فرست پیج یوازې ما ته په لومړۍ صفحه کې ما ته وکړه دا خبرې خیر اسانه دي او هیډر هم پېژني فوټر هم پېژني دا مې ته کړي که نه نمبر 9 هم پېژني خو دا خیر دا څه معنا لري دا اورینټیشن صفحه ما ته راوله په پورټریټ کې همدغه شانتې صفحه ما ته راوله په لینډسکیپ کې په پراخوالي باندې دې باندې خو پوهېږي که نه صفحه ما ته راوله په پورټریټ کې صفحه ما ته راوله په څه شي کې پراخوالي باندې ښه په دې دواړو باندې پوهېږي سایز باندې پوه شي کالمز باندې پوه شي ورته نه دغه لیکنه چې ده که نه دا لیکنې دا لیکنه ده دا ما ته په څه شي راوله په کالمز کې راوله په څو کالمز کې راوله په 2 کالمونو کې ما ته راوله راموسه قرآن اوسه زه ورته نه دغه لیکنه چې ده که نه دا لیکنه ما ته په 3 کالمونو کې راوله راشه 3 کالمز په 3 کالمونو کې قرآن راغی که نه اوس دا ټول لیکنې دې خوابومه لاندې راشه ګورئ په څو کالمونو کې چې راولي راوستی شي وړه لیفټ خواته یې راوله دا غټه به لیفټ خواته راشي وړه به لیفټ خواته راشي غټه به رایټ خواته راشي ته ورته نه ما د رایټ غټه لیکنه رایټ خواته راوته او غټه لیکنه چې د رایټ خواته راوله او وړه لیکنه چې لیفټ خواته راوله کېږي که نه ښه زه راځم مور ته په مور کې ورته ورکوم نه داسې کار وکړه چې ما ته بټوینز لاینز دې ترمنځ لاین ما ته راوله او لاینز پکې راغله قرآن راغله که نه زه راځم دلته راځم مور کالمز ته راځم په مور کالمز کې ورته څه وایم خبرې دلته ورته بل کار کوم ښه دې ترمنځ سپیس لږ زیاتوم وګوره سپیس زیات شو ضرورت نه شو ګوره وګوره سپیس نور هم دی شو زه ورته یم نه دلته بیا راځم مور کالمز ته راځم او په دې کې ورته ورکوم رایټ ټو لیفټ یې ما ته زیاته کړه رایټ ټو لیفټ شو که نه شو مې دې خوا اوس دا مې خوا یوړه زه ورته یم نه بل کار وکړه صبر کوه مور کالمز ته راشه او په مور کالمز کې داسې کار وکړه دې طریقه نه زیاته کړه
داسې رانږدې که ورته خیال یې ورته راشه مور کالمز ته راشه ورسه چې موږ دلته کوم دلته موږ ته ښکاري ګوره ښه دغې نور هم رانږدې که راشه دا کار ورسره وکړه دا کار داسې کار وکړه صحیح شو سره کوم چې ستا خوښه وي هغه ډیزاین داسې نه ټاکلی شي صحیح شو په دې باندې خو پوه شي خو څه مشکل نه وي که نه صحیح دی انشاءالله ښه دا به زه کټ کړم اوس یو بل لیکنه کوم فرض مثال کوم چې رایند او داسې یو لیکنه مې وکړه که نه داسې یو لیکنه مې وکړه زه راځم دلته دغه دا برک څه معنا لري اول دا لاین وایو د دوشي نه بیا به هغه وایو چې برک به وروسته راځم لاینز ته که دې باندې زه کلیک کړم که نه او دې ته کنټینیو وم نو اټومیټیکلی به دې ته څه ورکړي لاینز ورکړي لاینز یې ورکړم ډایرکټ د دې شماره ورکړه ګوره 1 2 3 4 5 کنټینیو شماره ورکړه ګوره زه یو بل کار کوم زه همداسې کار وکړه دا نن کا نن کوم خو دلته راځم که نه دلته راځم زه کار کوم که نه دا لیکنه چې ده دا ټول رانومه دې ته عنوان ورکوم فرض مثال کمپیوټر انفارمیشن ورکړه که نه ښه شاکر طریقه څنګه ده چې دا ډایرکټ دې ته دا ډایرکټ څنګه هیډینګ ته واړوم شاکر بیا څنګه اړې یو خو مثال ته زه راځم هوم ته هوم کې راځم هیډینګ وهم که نه شاکر طریقې څه شی ده شاکر طریقې چې دا کنټرول پلس آل پلس 1 او ډایرکټ هیډینګ ته بدل شو که نه شو هیډینګ ته مې ډایرکټ بدل کړه که نه او که ته دا هیډینګ 1 شو څه شو هیډینګ 1 شو 1 مې وویل که نه کنټرول آل 1 مې وویل هیډینګ 1 شو خو زه دا هیډینګ 2 ته بدلوم بیا کنټرول آلټ 2 هیډینګ 3 کنټرول آلټ 3 هیډینګ 3 کو دغه طریقې چاته مې دی ځکه ښه بیا بل ته ګوره دا ډېر ښه دغه طریقه نه دی ځه ښه راځم یو دا لیکنه مې وکړه بل لیکنه کوم فرض مثال انفارمیشن ښه دا اوس هیډینګ 2 ته بدلوم دا به سلیکټ کړم او څه ووایم کنټرول آلټ 2 دا موږ سره څه شو هیډینګ 2 شو هیډینګ 2 شو راځم دلته معلومات لیکم فرض مثال لیکم دلته معلومات چې انفارمیشن ښه دلته لیکم چې رند ما ته راکړه ما ته یوازې یو پیراګراف راکړه یو پیراګراف ته غواړم یو پیراګراف ما ته راکړه نه یې وایي که نه ته یوازې یو پیراګراف ما ته راکړه دا کار مې ولې وکړه دا کار مې دې دپاره وکړه زه راځم دا ټول سلیکټ کوم که نه او راځم چې ته ورکوم لین نمبر سره راځم کنټینیو ووایم کنټینیو مې وویل که نه وګورئ دې عنوان ته یو شماره ورکړې ده چې شته عنوان ته زه دا سلیکټ کوم ته دې کار وکړه دا عنوان سپریټ کا عنوان ته شماره مو ورکړه دا سپریټ کړه دلته راشئ سپریټ یې که پوه نه شوې وایي دا شماره ده که نه شماره زه ورته وایم نه دا سپریټ کړه مړه دا دې عنوان ته شماره مو ورکوه دلته راځم وګوره لاینز ته لاینز کې چې ته راځم سپریټ سوري سپریس معنی چې ما ته اخوا کړه سپریس فور کرنٹ پیراګراف سپریس یې کړه اخوا شو اخوا شو دې نه شروع شو اوس ته وګورئ خو خیال یې کړي ګوره دلته 11 لیکلی دی او پیراګراف بدل دی که نه دا پیراګراف بدل دی هغه پیراګراف بدل دی که نه زه راځم دلته ودرېږم دلته او دلته راځم بریک انفارمیشن بریک ته راځم کوم بریک کنټینیوس ته راځم چې بریکس کنټینیو مې کله وویلو که نه بریک کنټینیو ته راځم او دلته راځم کنټینیو فرام هیر دې مې سره لیکم چې ریسټارټ ته شو ښه دلته راځم او دلته ورکوم ریسټارټ ریسټارټ مې پام دی ورته چې ما د دې نه ریسټارټ کوم ریسټارټ 1 2 3 سره شمارې ورکړي او دلته دا چیک کوم سپریس کوم ته تم راندم باندې چیک سپریس دې عنوان نه خفاګه او دا عنوان دی کنه خپل شمارې دی 1 2 3 تر 14 پورې دا بل عنوان دی خپل شمارې دی ورې 1 2 3 سره پام دی ورته پوښي معنا کله چې ته غواړې چې یو عنوان دی هغه د خپل شمارې ورکړي بل عنوان دی هغه د خپل شمارې ورکړي دی لارې ورکولی شي صحیح شو کنه ښه په دې باندې پوښي ښه صحیح دا زه کټ کوم دا مې کټ کړه زه یو لیکنه کومه نو دا دې پاتې زه یو لیکنه کوم فرض مثال دې لیکم چې افغانستان
country in the world. دې غټه کلمه لیکم چې لاندې راشي. country in the very come in the غټ لیکم غټ world چې لاندې به راشي. افغانستان به ولیکم زه. او دلته لاندې راغلی کنه لاندې راغی. دلته هو مکنه hibernation هو ما automatically hibernate هو موږ دا اوس لاندې نه راځي ګوره افغانستان وګورئ افغانستان و نیم پاتې شو په دغه راکې غوړه راغی دې ته ویل کېږي hibernation hibernation چې موږ ولاکو موږ دې څنګه راوړو څه شو automatically راوستو کوته وینا دا automatically نه manually راول manually دا معنا دا سلیک کړي دا سلیکا hibernation چې راولې تراشه manually راولې کنه manually هم راوځي پروا نه کوي دا سلیکا hibernation تراشه option تراشه limit no limit بس دې غوډي hibernation دې پیژندم hibernation ویل کېږي لازم ډیوټ ټایپ ته او زه یو لیکنه کوم دا له کوشنه کوم څه ده کوشنه مې کنه نورم وړي کوم شي ماته څه ښکارش دا یو لیکنه ما وکړه دا سمانه لري دا معنا لري خاطر دیو طریقه دا غیر ضرورت نشته دلته ودرومه ورته دا ما تلفت وي سګوره ها ډیرته به وروړي لفت ورته دا ما ترات ته وي سره ته به وروړي باندې ورته دا بس خپل لفت وي سو لفت رائټ دلته زو درېګم ورته دا ما چې وي سره بیفور وي سره بیفور ورته دا ولا افریقا before after کوئی خدای کې دا سمانه لري پوزیشن معنا باندې کوئی کله چې تراشه منزر تا او منزر کې راشه ما شیپ تا او په شیپ کې دا واله دسی یو دا راکاږم څه شو هم ورکنه وختي پوزیشن ټاټ کار کولو نه کولو سي کار شروع کو دا ته کوم ځای راولي ګوره دا پوزیشن دې نه ټاکل کیږي اوره پام دې ورته کوم پوزیشن ټاکه مته پوزیشن ټاکل شي ته ویل کېږي چې دې نه کېږي خراب سمانه لري ربط د سراولي کاریا د سراولي وګورئ لیکنه لاندې راولي راشه لیکنه بدلی لاندې ښکار شي د سراولي سره کوم څه خو ما باندې چې کولای شي راوستي شي فهمي دي ها اوس یو بل کار کو یا خدای لیکنه ده کنه دا یو ډیزاین دی بل لاولم انسرټ ترازم او په انسرټ کې راځم شیپ ترازم او په شیپ کې تار راولم د سې رسمه مو د سې مې رسمه کنه سره مودي دی رنگ ورکوم بلیک دې بلیک رنگ ورکوم څه ته کنه کوڅه دا و مګانه دا اول دا هم به دا بلې شي شو زم د سره راولم دې ترازم دې دا مې دې پاسه راوست زه ته نه سین ګوره بیکورډ او دې سین ټ بیکورډ د سره راوله او ته هم نه سیم راوله د سره راوله څه څنګه صافه خای ما شاده راوسې شي سین می بیهایند راوله اول دا سلیک کې الټ بٹن نشه الټ کنټرول سے دوه سره کنټرول باندې سلیک کا سلیک دې کنه او دل تراشه ګورا ته شو یو ټایپ تراشه او دل ته ګورا کا صبر کو ته شو دې نه پس بیک تراوله ګورا ته شو फॉरवर्ड हम इस्तेमाल कर देंगे
کله کله به خلاف شن کاپي د مازه ولا خراب شي. خا یو شی براول دي چې براول شی دي چې د مثال د مخه شي او بل شی براول ولې مثال دا یو شی براول دي دی براول ولې مثال دا قدر به صحیح ده. مطلب زرا د مزه من سکارو کا چې فارورډ سره وکا او سره هم سلیکا او سره ولا دا خو وختي سي استعمال وکړه صحیح ده وختي استعمال حاضر دا ګوره دا بیل لیکنه دا دوه سره یو کړی دي ما دا دوه ما یې کړی دي مسکار کو ګروپ کوي ما ان ګروپ یې کو دا اتوماتیک شي دی شي لزاش فقط یې کړی دي نه دی شي اول ال بٹن کنټرول بٹن سے دی باندې کلیک کوي کنټرول بٹن سے دی باندې کلیک کوي دلته راش ان ګروپ یې چې کله ته ان ګروپ کې کنه وګدا دي نه به لاول شي دا اوس نه بيدي هذا أنا أقول كل دي راح control دا هذا نقول أنا أقول كي वो ग्रुप ही का ना तो दोनों सारी योजेशी हाँ योजेश अन ग्रुप कम वाला अन ग्रुप ही का पाँच वाला तो बेम में भी पाँच वाला कंप्यूटर गन शो है देखा बता दो मुझे पल्लरी और रोटेट था माना लरी वो रोटेट से तीसरी दर्जे के रहा वाला पाँच वाला तीसरी दर्जे के रहा वाला हाँ तीसरी दर्जे के रहा वाला सर कम दर्जे साफ रोटेशन कही था ना तो دغه تاویږي درجه تاویږي نه تاویږي په دې کې هم دغه خبري ویډیو ټاک کی څه شو ویډیو ټاک باندې خو شي کنه